کته ډیزاین نه متعلق څه کارم یو بزنسمین یا هر شوبه کې نو دا ویډیو تا د پاره ده. نن نه بعد ډیزاین باندې پیسې ورکول ته ضرورت نشته. ډیر یو داسې ټول درخوایم، ډیر یو اسانه ټول ده او هر چا د پاره ډیر بهترین ټمپلیټس دی پاغه کې. دا غي ټول نم ده کینوا. دې ټول مدد سره تاسو پیسې هم ګټلی شئ، خلکو ته ډیزاینونه جوړ کړئ چې څوک بزنسمین یا کمپنی بروشر جوړ شي، بزنس کارډز. نو تاسو د دې شي نه فایده واخلئ. ویډیو تر اخره پورې وګورئ، ان شاء الله ډیره زیاته فایده به درته کوي. په کینوا کې تاسو څه کولی شئ؟ بزنسمینان بزنس والا کار چې څوک کوي هغه غواړي چې زه ځان له یو ویزټینګ کارت جوړ کړم. هغه ورشي یو ډیزاینر له هغه نه ډیزاینر ته پیسې ورکوي، بیا ډیزاین خوښوي. ډیر زیات یو مشکل کاری. تاسو څه وکئ؟ هېڅ چاته هم تک ته ضرورت نشته. خپل موبایل اپلیکیشن یا ډیسکټاپ خلاص کړئ، په هغې کې یو اپلیکیشن ده کینوا، CANVA کینوا نوم ده. هغه باندې ځان ساين اپ کړئ. دا هغه په فری ورژن کې ډیر زبردست شان دي، دا هغه په پیډ ورژن کې زبردست شان دي. پیډ ورژن چې کوم ده پاغه کې $1 د میاشت 300 روپۍ وخیا. دا هغه باندې تاسو خه زبردست ډیزاین می خو کو تاسو هغه غستل نم غواړی فری ورژن نه فائدہ واخلو. د دې چې کوم فری هغه ده هل دراغلی کله چې کولاو کوي کو په موبایل اپلیکیشن کې او په ډیسکټاپ کې ټمپلیټس ته بلاړ شي. نو ټمپلیټس په ټمپلیټس کې کوم قسم ټمپلیټ تاسو په کاری ما تاسو در خو د بزنس کارت تاسو غواړئ چې زه یو بزنسمین یم یا ځان له یو کارت جوړوم. په دې کې ډیر زیات ټمپلیټس دي. تاسو ګورئ ښه په دې کې د خپل پسند د خپل خوښې یو کارت باندې کلیک کړئ. مطلب دا یو کارت ده. هغه نه پس به تاسو کلیک کړئ کسٹمایز دیس ټمپلیټ. په دې کې چې کوم پیډی کنه په هغه باندې به دا نشان جوړی ښه دا پریمیم والا ده. په دې کې تاسو پریمیم نه اغستای نه هغه وجنه تاسو په دې کې ډیزاینینګ نشي کولای. نو تاسو بس وکي فری والا راوخلی یو کم یو ډیزاین هم چې خوخي چاتم تک ضرورت نشته. تاسو وکي دې باندې کلیک کړئ. هغه نه پس راسي کسٹمایز دیس ټمپلیټ. پاغه کې یل خپل نیم ولیکئ، خپل اوده ولیکئ، د کمپنی نیم ولیکئ، خپل ایډریس ولیکئ، هر څه پدې کې ولیکئ. دام چې کله ایډیټ کړو نو ډیر ایزی ډیر او آسان طریقه ده د دې سیو کولو. تاسو بسو کې شیر نه پس به تاسو کوي ډاونلوډ. په ډاونلوډ کې کم فایل ټایپ غواړي، PDF غواړي، JPG غواړي، هر رقم تاسو د پاره دا یو ډیر بهترین ټول ده. مونږ خبره وکړه سب باره کې بزنس کارت باره کې ښه. هغه نه علاوه راشي مونږ ټمپلیټس نور خو مثال د خبرې تاسو یو ریسټورانټ ته تاسو غواړئ چې مونږ مینیو جوړ کو. مینیو د پاره کم ډیزاین خو د ډیزاین خو خولو د پاره دا یو بهترین ټول ده، اسانه ټول ده ښه. په کینوا کې به تاسو راشي بیا ټمپلیټس نه پس مینیو والا چې کوم دا ټول مختلف ډیزاین دي. هر یو ډیزاین چې تاسو سلیکټ کړئ، مثال دا ماټ سلیکټ ک اغه نه پس به تاسو کلیک کړئ په دې باندې دا یو فری ده. په دې باندې وځ کلیک کوم کسٹمایز دیس ټمپلیټ. اغه نه پس راغلم د کې ز خپل ریټس خپل ریټونه هر خوراک فود ډیش چې کوم د هغه نیم نوم انټر کړئ. ریټونه تاسو انټر کولای شئ. مطلب د هر څه ټایپینګ چې تاسو وکړئ د دې هر څه ریټ چې تاسو ته کوي هغه د رقم تبا انټر کیږي. اګه شانته تاسو دا سیو کولای شئ، مختلف ډاونلوډ کولای شئ په مختلف فارمیټس کې، PDF کې، SVG پرنٹ د پاره، JPG هر څه. هغه نه علاوه یو بل فائنل شای در خیمه بروشر جوړولو ضرورت یې اکثر مونږ ته بزنس نه متعلق د کاروبار نه متعلق هر څه چې کاغه یونیورسيټي کالج وغیرہ کو کاروباري بزنسي پاغه کې ټول معلومات کاغه پرنٹ کایم رستا غاسم کې د 3 پیجز والا می پدې کې مختلف ټمپلیټ موجود دي. پدې کې تاسو کوي اگین کسٹمایز دیس ټمپلیټ تراشي. پاغه کې خپل ډیټیلز انټر کړئ، XYZ ABC سره خپل نیم انټر کړئ، د بزنس ټول معلومات پدې کې انټر کړئ. دام چې انټر کړه هغه نه پس اگین دا به تاسو ډاونلوډ کړئ، ک پرنٹ کوئ، ک چرته په سوشل میډیا لګوئ. نو هیڅ ډیزاینر هیڅ هایر کولو ضرورت نشته. پدې کې هر څه تاسو ټول کسٹمایزیشن آیکونز نه واخلې، د خپل لوګو نه واخلې، د ویب سټ نیم، د کمپنی نیم، هر څه تاسو مفت بالکل کولای شئ. هیڅ چاته د پیسو ورکولو ضرورت وس نشته. کینوا ډیر یو زبردست ټول ده خپل د کاروبار د پاره، هر څه د پاره، جاب د پاره دا تاسو استعمال کړئ. ډیر بزیات تاسو ته فائدہ رسی. کو تاسو دا ویډیو خو خوشوي نو لازمی مونږ سبسکرایب کړئ د پښتو ایډ پلیټ فارم هر شرط سبسکرایب کړئ او وینو به تاسو روان پښتو ایډ په بل ویډیو کې. تر هغه پورې السلام علیکم.